پنځه خبرې چې له 30 کلنۍ نه مخکې باید ټول پرې پوه شئ. اول، بې ځایه انډیوالي او ملګرتیا له ضرر نه بغیر نور بل هیڅ هم تاسو ته نه لري. دوم، د قسمت او شانس په نوم باندې هیڅ هم وجود نه لري. هر څه چې تاسو کوئ یا تاسو سره کیږي ستاسو د تلاش پایلې دي. دریم، یو ښه کاروبار یو ښه بزنس د نړۍ له بهترین تعلیمي سند نه ښه او مهم ده. نو بهتره ده چې د ښه کاروبار په لټه کې اوسئ، نه د ښه تعلیمي سند په لټه کې. څلورم، په هیڅ چا باندې باور مه کوئ. په خوا او شا کې چې هر څوک لرئ هر څوک دي موظف اوسئ او اړیکې ورسره همغه رقم وپالئ چې څنګه یې در سره پالي. پنځم چې تر ټولو مهم ده هغه دا ده چې یوازیني کسان چې مور او پلار دي تاسې بریالي او کامیاب لیدل غواړي. له هغې ورهاخوا حتی سکه ورونه او خویندې مو هم له خپل ځان نه لوړ او بره نشي لیدلی.